ورځې مهم خبر په قطر کې د ځینو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړه د ورځې مهم خبر ته. د طالبانو دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په قطر کې د ځینو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دوشنبه د کب پر 14 پر خپله ایکس پاڼه په قطر کې د ځینو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د محمد یعقوب مجاهد د ګډون خبر ورکړی دی. نوموړي زیاته کړي محمد یعقوب مجاهد قطر ته د خپل سفر په ترڅ کې د هغه هیواد د امیر نایب شیخ عبدالله بن عبدالله ثاني همداراز د قطر د دفاع وزیرانو او رئیس ارکان سره په داسې حال کې ولیدل چې د ګڼو نورو هیوادونو د دفاع وزیران هم ورسره وو. د دغې غونډې د اجنډا په اړه نور جزئیات وړاندې شوي نه دي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد او لوی درستي فصیح الدین فطرت پرون په قطر ته تللي دي. د طالبانو د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي ویلي دي چې مجاهد او فطرت به د دې سفر په لړ کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړي. نوموړي یادونه کړې چې هغوی به د دغه هیواد د دیمډیکس دفاعي نندارتون کې هم ګډون وکړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا ډله له قطر سره نږدې اړیکې لري. دوستانو دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو په درنه سره افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.